مونږ ته الحمدلله ډېر انسانان ستا چې الله د روزه مات پر ټیم پر دسترخوان دومره شیان ایښي دومره ورته کړي دي دومره ورکړي دي چې دی یې پخپله نسي شمارلی د الله رسول فرمایي که تاسو راولاړ سواس یو کور دی یتیمان دي کونډې دي غریبان دي مهاجر دي مسافر دي د ماښام ګوله نه لري ته راولاړ سولې په کور کې د سالم پخ کړی دی یو پلیټ سالن پر سر د ډوډۍ ورکښېښوله یا څه شربت یا څه کجوري یا څه شلومبې یا څه وچه ډوډۍ دې ورواستوله د الله رسول فرمایي د غومره اجرونه الله و تا ته درکوي لکه څومره چې الله و ده ته ورکوي ما روزه نیولې ده تا ما ته روزه مات راکړي نو ستا په روزه مات ما خپل روزه ماته کړله ما ته چې الله څومره اجر راکوي دا زما د اجر مطابق الله و تا ته هم درکوي ګورئ دا به ډېره بده خبره وي دا به ډېر ظلم وي چې زما او ستا و څنګ ته همسایګان دي هغو ته وچه ډوډۍ پرته ده هغو ته شلومبې وچه ډوډۍ پرته ده او ما او تا هسې مې دا سره جوړه کړې ده چې روزه ډېره اسانه ده په پیشلمي 1.5 سر کم شیان خورو په روزه مات 2.5 سوه کم شیان خورو غرمه بیا پر 11 بجې او پر 12 بجې راپورته کېږي او بیا زه وایم روزه ډېره اسانه ده نه دا خبره نه ده ورسې د ملازمینو څه پوښتنه وکئ مزدورانو څه پوښتنه وکئ هغه چې کوم ورسه وګوره پانوس بند کړه هغه چې کوم غریبان منډه ترنډه کوي هغه چې مزدورۍ کوي د هغو څه پوښتنه وکئ بیا ما او تا ته درک رامعلومېږي که دغسې ما او تا ته درک نه راکوي د الله رسول فرمایي ته څه وکړه ته راولاړ سه صرف دا شی وکړه چې تا روزه مات غریبانو ته هم څه ورکړه دا غریبان ته وخوروه غریبان ماړه که د غریبانو کور برابر که ورسه سپتال را ورسه ډېر داسې ملګري سته ډېر داسې ملګري سته چې هغو علیحده دسترخوانونه برابر کړي دي یعنی ما ته داسې کسان را معلوم د ځانه د جیبه 200 سوه 300 کسان راځي د ده پر دسترخوان باندې روزه مات کوي نو ستا څه فکر دی الله پاک به دا سړی ناکامه کړي الله پاک به دا سړی ذلیله کړي الله پاک به دا سړی دا سړی په کاروبار کې نقصاني کړي نه نه دا خبره نه ده هېڅ دا خبره نه ده د خپل وس مطابق یې وکئ عزیزانو خامخا یې وکئ بیا ورسه چې خبر یې دا کور کونډه پکې سته خاوند یې نسته یتیمان پکې سته بابا یې نسته بیا راولاړ سه څه وکړه په هغه کې راولاړ سه بیا ودۍ ته لږ د روزه مات ترتیب څه غوړي ور واستوه څه بره ور واستوه څه یو وړه ور واستوه څه نور خوراک ور واستوه محمد رسول الله مبارک فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به څه کېږي چې څومره اجرونه الله و ما او تا ته پر دې روزه راکوي د غومره و هغه چا ته ورکوي چې چا و ما او تا ته روزه مات چې دی هغه راکوي خیر عزیزانو الله دې توفیق راکړي الله دې داسې روزه را نصیب کړي چې الله هم راضي سي د الله رسول څنګه فرمایلی د الله رسول فرمایي بدقسمته سړی هغه دی هلاک تباه او بربادي هغه سړی چې روزه راله او په روزه کې په الله ځان ونه بخښي الله پاک دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ معاف کړي الله دې زموږ ګناوې را معاف کړي الله پاک دې زموږ پر کورو څه مشکلات بیماری دي الله دې بیماری لرې کړي څوک بې نکاح دي الله دې حلال نکاح وي که زموږ خویندې دي که زموږ لوڼې دي که زموږ زامن دي حلال نکاح ور نصیب کړي الله پاک دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي الله پاک دې زموږ د سپین ږیرو دعاګانې قبولې کړي الله پاک دې زموږ سپین ږیري د ارذل عمره وساتي نه غوږ کار کوي نه سترګې کار کوي نه فکر کار کوي الله پاک دې زموږ پر وطن ورحمیږي الله پاک دې پر فلسطین ورحمیږي الله پاک دې د فلسطین نصرت و مدد وفرمایي الله دې پر دې ویلو اورېدلو د عمل کول توفیق راکړي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تورو مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد